أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا مخکې آیت مبارکه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او صحابو ته تسلی ورکړلې شوله په مصائب باندې د برداشت کولو دې آیت مبارکه کې یعنی هغه مصائب چې واخو تیر شوي مصائب کم چې د احد په غزا کې راغلیو دې آیت مبارکه کې په مستقبل کې د مصائب د راتللو ذکر دی چې تاسو ته به صرف دغه مصائب نو چې کم راغلي دي په تاسو به مزید نور هم مصیبتونه راځي ستاسو په جان کې هم په مال کې هم او تکلیف ورکون کې خبرو اوریدلو کې هم به تاسو ته مصیبتونه راځي د اهل کتاب د طرف نه او د مشرکینو د طرف نه نو دغه خبرې پاغې باندې برداشت کول پاغې صبر کول دا اصل دینداری ده فرمای لتبلون خامخا ازمیلې کېږئ به تاسو فی اموالکم په مالونو خپلو کې په مال کې ازمایش چې دی چې په هغه وخت کې راځي چې کله تا خپل یو بجټ تیار کړی او ستانه د الله تعالی په لار کې د خرج کولو مطالبه وشي نو ته بیا خیال کې چیرې دا خو ما حساب لګولی دی زما د میاشتې یو خاص حساب دی دا د هغې سره موافق دی نو که په دې کې اوس زه د الله په لاره کې ورکوم او خرج کوم دا خو بیا ماته په میاشت کې مشکلات راځي خرچه کې به کمی راځي نو داسې ابتلا راتلل دا په مال کې ازمیخ کول دي دا په مال کې هغه مشکل راتلل دي په دې سره ازمیخ کولی کېږي یا یعنی د انسان څاروي په هغو باندې مرض راشي یا کار روزګاري هغې کې تاوان وشي کار روزګار رکاو شي نو د کار روزګار رکاوېدل تاوان کول نقصان رسیدل دا ټول چې دی دا په مالونو کې ازمیخ دی یو ازمیخ په مال کې دا هم دی چې چاته ډیر زیات مال ورکړلی شي دیم په مال سره ازمیلی کېږي چې دی اوس هغه د دومره زیات مال میلاوېدلو نه پس د ده په رویې کې د ده په عمل کې هغه څه تبدیلی راځي او څه فرق راځي دی په دې مالدارۍ کې د الله تعالی بندگی صحیح طور باندې ادا کوي او کنا د سرکشه کیږي د زکات او د صدقاتو اهتمام کوي او کنه کوي دا د مال ابتلا او ازمیخ دی وانفسکم او داسې نه ده چې دا د احد
مصیبتونو دارال او بس ختم فتاسو باندې با ستاسو په نفسونو کې هم ازمیخ کولای کیږي مشکلات پر راځي بعضی وخت کې مونږ ته چرته مشکلات را پیښ شي نو بیا مونږ هغه کله وایو چې ارزم ټول مصیبتونه زمانه تاو شوي دي او الله تعالی صرف زلیدلې ما دا هغه خبرې چې په دې د وجې نه مونږ په دغه امتحان کې ګویا چې پیل شولو ازمیخ وکړلی شو مونږ دا بې صبرۍ خبرې وکړلې مونږ هغه دغه صبر ونه کړلی شو نو فرمایي ستاسو په نفسونو کې به هم ازمیخ راځي دا داسې نه چې صرف د احد په غزا کې رالل بیا به نه راځي دا به تاسو ته مزید هم راځي بعضې وخت کې به په بیمارانو سره بیماری به راځي بعضې وخت کې به هغه د عزیزو او د رشتہ دارانو وفات کېدل راځي او یا زخمی کېدل به راځي نو فرمایي چې په دې کې به تاسو ازمیلی کېږئ ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب او خامخا اورئ به تاسو د اهل کتابونه چاته چې کتاب ورکړلی شی دی من قبلکم مخکې ستاسو نه ومن الذین اشرکوا او دا خلکو نه هم تاسو اورئ کم چې مشرکین دي شرک کړی دی اذن کثیرن ډیر تکلیف ورکوونکي خبرې یعنی صرف دغه نه ده د دې مشرکینو نه د دې اهل کتابو نه به تاسو داسې خبرې اورئ چې هغه د انسان روح ته تکلیف ورکوي د هغې زخم چې دی دا په زړه باندې لګي نو دا خبرې به تاسو اورئ دا به تاسو ته راځي نو فرمایي وَإِن تَصْبِرُوا نو که چېرې تاسو صبر وکړو په دغه تکلیفونو مالیه بدنیه یا روحانی کم تکلیفونه چې تاسو ته په خبرو اورولو سره درکولی کیږي نو فرمایي چې که تاسو صبر وکړو وتتقو او پرهیزګاري مو وکړله فرمایي چې صحابو پسې او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې با یهودیانو مشرکینو رنگ رنگ اشعار جوړول په هغه اشعارو کې به د نبی علیه السلام او د صحابو پسې هغه ډېرې ردې بدې وي یعنی عیبونه لټول او هغه راویستل او هغه بادول دا به دغه اهل کتاب هم کول او مشرکین به هم کول او په هغه وخت کې د تورې د جنگ نه د شعر او د شاعرۍ جنگونه چې دا ډیر زیات خطرناک وو په شعرونو سره به یو بل حج وکول یو بل ته تکلیف ورکول دا به مشرکین هم کول او اهل کتاب به هم کوله فرمای که تاسو صبر وکړو وتتقو او فریضګاری مو اختیار کړله په دین باندې مضبوط پاتې شوي داغو دغه تکلیفونو د وجې یا دغه قدرتی مسایلو د وجې نه ستاسو په عمل کې په ایمان کې څه کمی رانغی په تقوا برقرار پاتې شوي فإن ذلك من عزم الامور نو یقینا دا ډېرې غټې خبرې دي دا ډېر لوی کارونه دي چې دا مصائب راځي او دا مصائب برداشت کولی کیږي په دې باندې صبر کولی کیږي او پرهیزګاري چې ده
دا د لاس نه پرې ښودلی کیږي. دا یو مشکل کار دی او دا یو لوی کار دی. عزم الامور دا د پیغمبرانو صفات دي. هغه کارونه چې هغه پیغمبران کولی شي ایت عزم الامور وی. ویز او یاد کا وخت اخذ الله میثاق الذین اوتوا الكتاب چې واغستل الله تعالی مضبوط وعده د اهل کتابونه لتبیننه چې خامخا تاسو بیانوي دی کتاب لره للناس خلقو ته ولا تکتمونه او نه په پټوي دی لره. دی آیت کې دا اهل کتاب او بل قباحت ذکر کړي چې دوی له الله تعالی کتاب ورکړلو او د دنیا دا مضبوطه وعده واغستله چې تاسو به دا کتاب بیانوي خلکو ته، دا به پټوي نه. نو دا اهل کتاب چې دوی هغه د الله کتاب پټ کړلو او هغه صحیح طور بیان نه کړلو، خاص طور باندې کمی خبرې چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په علاماتو او داغه په نخو کې راغلي وي، هغه خبرې به پټولې. او یقینا دا هم ډیر تکلیف ورکوونکې خبرې چې د یو پیغمبر مخکې هغه کتاب کې داغه نښې راغلي دي، داغه علامات بیان شوي دي، داغه سره د مرستې کولو حکم راغلی دی. او یقینا که دغه یهودیانو او عیسایانو د نبی علیہ السلام دغه علامات او هغه بیان کړی وي او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی وي، نو شاید چې په دنیا کې به اوس بل دین اړوي نه، صرف اسلام به وي. ځکه چې د ټولو خلکو هم نظر دغه ته و چیرې دا کس د پیغمبرۍ دعوه کوي، نو مونږ خو په دې نه پوهېږي پیغمبر څه ته وایي. البته اهل کتاب په دې خبرو پوهېږي، نو دې ټولې دنیا اهل کتابو ته غوږ ایښودی و. که دا اهل کتاب په دې ایمان راوړي چې دا به بیا واقعي پیغمبر وي، نو مونږ به په ایمان راوړو. او که دوی انکار کوي نو دوی په دې پوهېږي، مونږ خو پې نه پوهېږو، نو بیا به دا صحیح پیغمبر نه. نو دا هم یو ډیر تکلیف ورکوونکې خبره وه پیغمبر لره او ټولو صحابو لره. گویا چې دا د اذن هغه یو مثال بیان کړلو چې تاسو به د دې اهل کتابو په تکلیف ورکوونکو خبرو باندې صبر کوئ. لکه یو مثال دا شو چې د دوی نه الله تعالی دومره مضبوطه وعده اخیستې وه چې تاسو به دا کتاب بیانوئ، دا به نه پټوئ. فنبذوه نو وغورځولو دوی دې کتاب لره وراء ظهورهم رستو د شاګانو خپلونه، یعنی هغه کتاب د الله تعالی چې تورات او انجیلو پای کې د نبی آخر الزمان علامات او نښې وي، دوی کتاب شاته واچو. واشتروا به ثمنا قلیلا او دغه کتاب په بدل کې دنیا واغستله چې دنیا د آخرت په مقابله کې ډیر کم قیمت لري، هغه واغستو. یعنی دوی پوهېدل که موږ د دې پیغمبر مرسته کوو نو زموږ حکومتونه روم او نور چې زموږ کوم حکومتونه دي هغه په دې سره ورانیږي، برقرار نه پاتې کیږي. نو د هغه حکومتونو د طرف نه دوی ته چې کم هغه مراعات حاصلېدل، کم عزت دوی ته حاصلو، کم منصب دوی ته میلاو،
نو هغه ارسه د دغه پیغمبر په منلو سره ختمېدل. نو دوی دغه د دنیا دغه منصبونه دغه د دنیا ګټه دای اسره کړله او آخرت پرېښودو. دا داسې شوه لکه دوی چې بیه وکړله دنیا یې واغستله او آخرت یې پرېښودو، یعنی آخرت یې ورکو او دای په قیمت کې دنیا واغسته. کوم شی چې په قیمت کې واغستلی شي، کوم پیسې هغې ته ثمن وی، او کوم شی چې خرڅ کړلی شي هغې ته مبی وی. نو فرمایي دا داسې شوه لکه چې واغستلو دوی بهي په دې کتاب سره، یعنې کتاب یې ورکو هغه یې شاته واچو او پای سره یې واغستو ثمنن قیمت، یعنې دنیا یې واغسته قلیلا چې دنیا د آخرت په مقابله کې ډیره کمه ده. فبئس نو ډیر بد دی هغه شی یشترون چې دوی واغستو. دنیا چې واغستله نو دا ډیر معمولی پیدا وه او آخرت یې پرېښودو، دا ډیره غټه ګټه وه. لتبلون او خامخا وار بزمیلی شی تاسو فی اموالکم په مالونو خپلو کې، وانفسکم او په نفسونو خپلو کې، ولتسمعن او خامخا اورئ به تاسو من الذین دا کسان اوتو الکتاب چې ورکړلی شی دی ورته کتاب، من قبلکم مخکې ستاسو نه، ومن الذین او دا کسان اشرکو چې شرک یې کړی دی، اذن تکلیف کثیرا ډیر، وان تصبروا او کچرې تاسو صبر وکړو، وتتقوا او پرهیزګاري مو وکړله، فإن ذلک من عزم الامور نو یقینا دا د ډیر لوی کارونه دي. وإذ او یاد کا وخت اخذ الله چې واغستل الله تعالی میثاق الذین مضبوط وعده دا کسان نه اوتو الکتاب چې ورکړل شی دی ورته کتاب، لتبیننه چې خامخا بیانوي به تاسو دې کتاب لره للناس خلقو ته، ولا تکتمونه او نه به پټوئ دې لره، فنبذوه نو وغورځولو دوی هغې لره وراء ظهورهم وروسته د شاګانو خپلو نه، واشتروا به ثمنا قلیلا واغستلو دوی په هغې سره قیمت لږ، فبئس نو ډېر بد دی ما هغه قیمت ما هغه دنیا یشترون چې دوی واغستله. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردګار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي، موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي، د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.